شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. روژه مبارکه میاشت هغه میاشت ده چې الله عز وجل قرآن عظیم شان پکښې نازل کړي او یو بختور امت یې موږ وګرځولو او د یو داسې ستر انسان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیتوب یې زموږ په برخه کړي. تر دې نو بله د افضل څخه ډکه میاشت نه ده او دا هغه میاشت ده چې الله عز وجل خپل ځان ته خطاب کړی دی چې دا میاشت زما لپاره ده او هغه څه چې زما بنده غواړي زه یې ورسوم. اوس نو نیکمرغه انسانان هغه دي، بختور انسانان هغه دي چې په دغه مبارکه میاشت کې د الله عز وجل څخه هغه څه وغواړي چې د په زړه کې وي. د خدای تعالی څخه ټول هغه څه چې حلال وي وغواړي درکوي او ستاسې د ټولو انسانانو خوب ارام کښېنستل د هر څه په عبادت دغه په خوب کې چې تاسې هره ساه اخلئ دا سام په عبادت کې حساب ده. یعنې په دې سره ستاسې خوب ستاسې ناسته پاسته ستاسې هر څه په عبادت کې حسابېږي. خو له غفلت څخه راځئ لاس واخلئ تر څو د الله عز وجل رحمتونه ترلاسه کړو.